محترم ستوری صاحب، په زابل ولایت کې که ووایم چې د افغانستان د 40 ولایتو په کچه باندې جنایي پیښې په زابل ولایت کې په خورا زیاته کچه باندې هم کنټرول دي او هم کمې دي. نو په تیر کال کې موږ 130 مختلف نوع جنایي قضیې درلودې چې په هغه کې ځان وژنه، قتل، خپلمنځي شخړې، هغه ترڅنګ غلاوې، ټول ټال په ټول ولایت کې د مرکز او ولسوالۍ په شمول باندې په ټول ښار او ولسوالۍ کې 130 مختلف نوع قضیې موږ درلودې چې دا ګراف خورا په زیاته کچه باندې راټیټ دی او زموږ زابل د اسلامي امارت له راتګ څخه تر دې مهاله پورې دا ویاړ لري چې د 40 ولایتو په کچه باندې په زابل کې جنایي پیښې کمې او د مرکز د خوا څخه د کورنۍ چارو وزارت د تحقیقات جنایي د لوی ریاست څخه په دې برخه کې هر کال ستایل کیږم چې د دې 130 مختلفو نوع قضیو په تړاو باندې زموږ د جنایي پیښو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو 155 تنه نیولي دي او چې تر څېړنو وروسته یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي. نو موږ د جنایي پیښو پر وړاندې د مبارزې منصوبین به لا هم هڅه کوي تر څو په زابل ولایت کې د جنایي پیښو ګراف لا هم راټیټ کړي او پیښو ته پر وخت لکه څنګه چې رسیدګي شوې ده بیا به هم رسیدګي کوي.